د ګران وطن هو د آزادۍ سندرې په ما غربت زور شو په تا خپل ښایست دواړه به ما او تا د کلي وطن هو د آزادۍ نوی کتابونو سره د اوم ځل لپاره چې کافر جانان هم د چاپ په ګاڼه سنبال شو وایم که چېرته ابدالي پیدا کړې اوسل چې ځان زه به د خپلو ارمانونو سودا وکړم خو سودا به ستا د ګور کفن ونه کړم زه به د غرونو په سرونو ژړا وکړم خو دا ستا به کرښه په لمن ونه کړم هله غرور هله خانې جاړي رقیب به خامخا د کلي شړي رقیب به خامخا د کلي شړي په ځان مین شو ما د کلي شړي په ما غربت زور شو په تا خپل ښایست دواړه به ما او تا د کلي شړي دغه چې مینه خوروي خلکو کې دغه چې مینه خوروي خلکو کې دغه په دې ګناه د کلي شړي هغه بې شرمه منصور بیا راغلی هغه بې شرمه منصور بیا راغلی هغه بې شرمه بیا د کلي شړي حضرت نږدې ملګرو السلام علیکم په فقیر بوکیجنسۍ پېښور کې او نور تفصیل دلته چې کوم نوي کتابونه راغلي یا څه راغلي شهباز لاله تو به ووایه که نه نو نوی کتابونو سره د اوم ځل لپاره چې کافر جانان هم د چاپ په ګاڼه سنبال شو او نوی دا دی راغی تاسو یې لیدلی شئ والي مخ خرڅوه چې دی په نوي ډیزاین باندې ځکه مخکې ډیزاین کې لکه مې و دا پوره شوی دی له دې تر څنګه زړه مې له تا سره دی رومال راولېږه نامه ورباندې ګل که زما او دا زړه مې له تا سره دی زمونږ یو وړوکی زوی دی دا کتاب د هغه دی سلمان سرباز صافی د ضمیر خان ضمیر کتاب د ورکو لارو مسافره یاره هم د دریم ځل لپاره چاپ په ګاڼه سنبال شوی دی تاسو کولی شئ چې د فقیر بوک ایجنسۍ نه ترلاسه کوئ د دې تر څنګه د زه به نه لیونی کېږم دا هم دریم ځل چاپ شوی دی قسم دی دا د رحمان صاحب کتاب او دا هم یو لږ څه پاتې دی او نور خو ختم دی که نه نو د استاد رحمت شاه سهیل صاحب کتابونه دي دلته تاسو هر کتاب د دې دلته ترلاسه کولی شئ ټول کتابونه دلته شته دي او خپله وینه په ویډیو کې م لیدلی شئ تا خبرې د سندرو سرنامې دي د رحمت شاه سهیل صاحب کتاب او د ښایستونو د سپرلي بادونه دا داسې خلک دي زه به صرف دومره ووایم چې دا تقریبا جم چې د دې صدۍ چې کوم لوی استادان دي او لکه زموږ غوندې خلک ته زده کړه کوي نو هغه دا خلک دي سایل صاحب سایل صاحب کتاب دی زه نوو ملګرو تر په ډېر دغه سره یم چې د دوی سایل صاحب کتابونه خامخا وګوري د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې د پښتو رنګ په رنګ کتابونه ښکلي کتابونه خواږه کتابونه د ښه لیکوالانو کتابونه د ثاقب بوک سنټر څخه او د فقیر بوک ایجنسۍ څخه ترلاسه کولی شئ چې نمونې دا د لرې نه ښکاري تاسو ته او دکانداران چې کتابونه د خرڅ دپاره وړي هغه هم کولی شي چې د فقیر بوک ایجنسۍ نه ویسي او هر ځای ته وړلی شي نو بس دا دوه درې شعرونه مخکې لراله په هغه کې والی والا دغه کم یو چې دا خو ژوندون دی ته د غوږونو والی مه خرڅوه د ثاقب په غوښتنه باندې دغه نظم به درته ووایم چې د ګران ورور کرم خان په اواز شوی هم دی غږ کې او دغه نظم دا دی په والی مه خرڅوه کې چې دا خو ژوندون دی ولګي تندې دې تېرېږي به خو دا خو ژوندون دی ولګي تندې دې تېرېږي به خو ته د غوږونو والی مه خرڅوه زما ګریوان چې څومره شلېږي دومره شلېږي به خو ته د غوږونو والی مه خرڅوه خیر دی که زه د دنیا سترګو کې ازغی شمه خو د ګل رخسار نیمګړی نه خوښوم ځکه روغ پاتې نه شم ځکه لیونی شمه خو دا ستا سینګار نیمګړی نه خوښوم که مې په سر خاورې بادېږي نو بادېږي به خو ته د غوږونو والی مه خرڅوه زه د حالات سره په جنګ یم زندګي ته ګټم زه د حالات سره په جنګ یم زندګي ته ګټم ګوره چې زه چېرته کمزوری نه شم دا ستا د سرو شونډو خندا د زړه مستۍ ته ګټم ته جاړه مه چېرته کمزوری نه شم
خیر که په مالم بې بلیږي نو بلیږي به خو ته د غوږونو والی مه خرڅوه زه به د خپلو ارمانونو سودا وکړم خو زه به د خپلو ارمانونو سودا وکړم خو سودا به ستا د ګور کفن ونه کړم زه به د غرونو په سرونو ژړا وکړم خو دا ستا به کرخه په لمن ونه کړم که مې ازغي خپو کې ماتېږي نو ماتېږي به خو ته د غوږونو والی مه خرڅوه زما ګریوان چې څومره شلېږي دومره شلېږي به خو ته د غوږونو والی مه خرڅوه زه به د خپل وطن د هر ظالم ګریوان رانیسم زه به د خپل وطن د هر ظالم ګریوان رانیسم ستا د والو به ترې پوښتنه کوم زه به د دې خاورې جابر رانیسم خان رانیسم ستا د جامو به ترې پوښتنه کوم د دار په سر که د منصور زانګې زنګېږي به خو ته د غوږونو والی مه خرڅوه زما ګریوان چې څومره شلېږي دومره شلېږي به خو ته د غوږونو والی مه خرڅوه چړي په ژوند چرته خندلې نه